فضلي او محب وایي په فساد کې ښکېل نه و، کاسیګر څېړنه کوي ورسره همکاري کوو. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ته نږدې څېرې حمدالله محب او فضلي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په هېڅ ډول فساد کې ښکېل نه ول او چمتو دي چې د سیګار ادارې پوښتنو ته ځواب ورکړي. د افغانستان پخوانی نظام د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د فساد او حکومت د ړنګېدو په اړه د سیګار پوښتنو ته ځواب ویلی دی. نوموړي امریکا غږ سره په خبرو کې هغه وضاحت کړی چې ګواکې محمد اشرف غني له افغانستان څخه د وتلو پر مهال له ځان سره 150 میلیونه ډالر وړي دي. نوموړي ویلي چې په داوطلب ډول یې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې سیګار له مشر جان سابکو سره په ډسمبر میاشت کې د هغه په دفتر کې کتلې او د امریکا له ملاتړ څخه د برخمن تیر حکومت د فساد په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي. هغه زیاته کړې چې د خپل بانکي حسابونو او د خپلو شتمنیو ټول معلومات یې له سیګار ادارې سره شریک کړي دي. په ورته مهال د پخواني حکومت د چارو ادارې رئیس فضل احمد فضلي چې اوس په سویډن کې اوسېږي امریکا غږ ته ویلي چې چمتو دی د فساد په اړه د سیګار له ادارې سره همکاري وکړي. نوموړی که څه هم تاییدوي چې په تیر حکومت کې فساد په ټولو ادارو کې موجود و، خو زیاتوي چې چمتو دی له سیګار سره همکاري وکړي څو ثابته کړي په هېڅ ډول فساد کې ښکېل نه دی. هغه د ولسمشر غني په اړه ویلي چې ځینې کړیو غوښتل په غني تور پورې کړي او هغه یو مفسد کس معرفي کړي. حمدالله محب او فضل محمود فضلي دواړو له سیګار ادارې غوښتي چې په افغانستان کې د فساد په اړه رښتینې څېړنه وکړي. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د نغدو پیسو د وړلو ادعا لومړی په کابل کې د روسیې سفارت لخوا خپره شوه. دغه سفارت پورې کړ چې ولسمشر غني د وتلو پر مهال ځان سره له پیسو ډک بکسونه انتقال کړي دي. سیګار ته د کنګرس لخوا دنده سپارل شوې چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د وړلو د ادعاو په اړه تحقیقات وکړي.